لندن کې افغان سفارت درې رنګه ملي بیرغ د هیواد ویاړلي تاریخ سمبول دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. سفارت په دې اړه په ټویټر باندې دا بیان د ویډیو خبرېدو وروسته وکړ چې پکې یو کس د طالبانو پلوي سپین رنګه بیرغ د سفارت پر مخ رپوي او ادعا کوي چې دا بیرغ په ټول نړۍ کې پورته شي. په بریټانیا کې د افغانستان سفارت پر ټویټر باندې د خبره شوي پیغام راغلی بیرغ د هیواد په ویاړلي او لرغوني تاریخ سمبول دی. د افغانستان ملي بیرغ د ازادي مبارزې او یووالي نښه ده چې تل لوړ او همداسې راپاندې کیږي. د طالبانو حکومت څخه باندې 8 میاشتې وتلي لا هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر په روسیه، پاکستان او ترکمنستان کې د افغانستان د سفارتونو چارې د طالبانو ډیپلوماټانو ته سپارل شوي دي. په روسیه کې د افغانستان سفارت تر تسلیمېدو وروسته یو ډیپلوماټ طالب سپین بیرغ د سفارت ته دننه وځړاوه. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.